السلام علیکم دا معلومات په تاسو ته نوي چې ګرمي نن سبا ډیره زیاته په تیزېدو باندې روانه ده په پاکستان کې چې د هغې د وجې نه تاسو ماشومانو ته یا تاسو ته هیټ سټروک ورته ویلی شي، یعنې د ګرمۍ د وجې ستاسو په سر کې چې کوم مازغه او کوم رګونه دي، کوم ته چې برین او وینز او کیپیلریز ویلی شي، د هغو د شلیدلو خطره کیدی شي د ګرمۍ د وجې، یا ستاسو د وجود نه خواله ډیره زیاته په مقدار سره بهر ته وتی شي چې د هغې د وجنا ستاسو کوم وجود دی په هغه کې د اوبو کموالی راتلی شي، په هغې کې الکترولایټ ورته ویلی شي، د هغې کموالی راتلی شي چې د هغې د وجې نه بیا تاسو بېهوشه کیدی هم شي او ستاسو ماشومان هم بېهوشه کیدی شي. نو د دې نه د بچ کیدو دپاره یو څو طریقې زه تاسو ته ښیم. که چیرې دا طریقې تاسو په دې ګرمۍ کې په خپل ځان باندې او په خپل ماشوم باندې اپلای کړلې، نو دا طریقې ستاسو ژوند هم بچ کولی شي. که چیرې ستاسو په خپل احتیاط کوئ او د دې سره سره ستاسو د ماشومانو ژوند هم بچ کولی شي، کچری تاسو په خپل ور سره احتیاط کول شروع کړل. چې د ټولو نه اول طریقه دا ده چې تاسو د 8 ګیلاسو نه ونیسه تر 10 ګیلاسو پورې اوبه خامخا روزانه څکئ او خپل ماشومانو ته هم وفقه په وفقه بعد تاسو اوبه ورکوئ. او کچری تاسو سره په کور کې نیمبو وي نو هغه هم تاسو ځان ته پکې اچولی شي. او کچری تاسو وایئ چې خامخا مونږ په وجود کې د الکترولایټ کموالی نه راځي، نو کم تاسو ته ORS چې ورته ویلی شي او په پښتو کې ورته نیمکول ویلی شي، نو هغه هم تاسو ځان ته په اوبو کې اچولی شي او هغه تاسو بار بار څکلی شي یا خپلو ماشومانو ته یې ورکولی شي چې د هغوی عمر د اوبو د څکلو وي. او دویمه طریقه دا ده چې تاسو د 11 بجو نه ونیسه تر 4 بجو پورې هرګز بهر ته مه وځئ، که چیرې ستاسو ډېر زیات ضرورت نه وي. که بیا چیرې هم تاسو وځئ نو د ځان سره خامخا چتري بهر ته وباسئ یا تاسو داسې کور ځان ته برابروئ چې ستاسو ته د ګرمۍ کم درجه حرارت دی هغه ستاسو وجود ته نقصان نه ورکوي او ستاسو ماشومانو ته نقصان نه در رسیږي. یا چې کم سن بلاک دی هغه خامخا تاسو استعمالوئ. او دریمه طریقه دا ده چې تاسو سپینې کپړې څومره زیاته اچولی شي عمره ستاسو صحت لپاره بهتره ده. څومره چې کیلاو او برابرې او هلکې د روی یا د کټن والا کپړه وي نو هغه ستاسو صحت لپاره ډیره بهتره ده د ګرمۍ په وخت کې. او په خوراک کې چې لاسي ورته ویلی شي یا دهي ورته ویلی شي، کم ته چې موږ په پښتو کې ماسته وایو او څوک ورته شملې وایي او څوک ورته لسی وایي، نه مختلف دا څیزونه چې کوم جوړیږي دا تاسو زیات استعمالوئ چې د دې سره تاسو ته به د غرمۍ په ټایم کې کم لږ شانتې د خوب موقع میلاویږي، هغه هم به تاسو ته بهتره وي. او د دې سره سره تاسو سبزي استعمالوئ، کومه شنه سبزي چې ده، او د دې سره سره میوه دانه چې کومه ده هغه تاسو استعمالوئ. او کم چې د چڼې والا خوراک دی هغه ګرم وي په دې وخت کې، نو تاسو د هغې نه لږ شانتې په دې وخت کې د کموالي استعمال شروع کړئ، نو ستاسو وجود به دننه یخ وي او ستاسو به ډیره زیاته ګرمي نه کیږي. او کچری تاسو ته یا ستاسو ماشومانو ته د ګرمۍ د وجې د بېهوشي چې کوم علامات راځي په هغې کې د ټولو نه اول دا وي چې ستاسو د وجود نه به ډیره زیاته خوله بهر ته وځي. دویم علامات یې دا دي چې د دې سره ستاسو په وجود باندې به چکر او په سر به چکر را شروع شي. دریم علامات یې دا دي چې ستاسو به زړه کچه کیږي او بار بار به تاسو ته د ولټو د خطرې سبب جوړیږي. نو په دې دوران کې چې د چا هم ګرمي شوي وي، که هغه ماشوم وي یا غټ انسان وي او وجود نه خوله بهر ته روانوي یا یې زړه کچه کیږي یا هغه ته الټې ورځي یا د بېهوشي والا چې کوم علامات دي هغه پرې راځي، نو په دې دوران کې هغه ته ضروري ده چې سیرې طرف ته شي یا نور څوک ورسره موجوده وي هغو ته ضروري ده که دا ماشوم یا غټ انسان وي سیرې طرف ته دی کي او هغه علامات چې وګوري نو په هغې دوران کې هغه ته چې د څه ضرورت وي اوبه وي یا بل شربت وغیره وي هغه د ورکوي چې د دې علاماتو نه هغه ماشوم که غټ انسان وي چې بېهوشه نشي، کم ته چې بیا هیټ سټروک ویلی شي د ګرمۍ د وجې، کم چې په اول کې ما بیان کړ چې د سر رګې شلیدی شي یا مازغې خرابېدی شي، کم ته چې برین یا کیپیلر یا سټروک یا دغه شانتې نور مختلف قسم نومونه ورته ویلی شي هغه ورته اخیستی شي چې د هغې نه ستاسو وجود هم بچ شي او ستاسو ماشومان هم بچ شي. نو دا وړوکی قدم اخیستل ستاسو دپاره او ستاسو د ماشومانو د صحت دپاره یو بهترین څیز دی. نو که چیرې دغه شان بهترین معلومات ستاسو ته پکار وي ستاسو د صحت په اړه سره سره ستاسو ماشومانو ته او ستاسو فیملی ته، نو تاسو دغه شان معلومات زموږ نه په پښتو کې حاصلولی شي. شکریه. الله حافظ.